یو شمېر امنیتي سرچینې وایي خوست او پکتیا ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. امنیتي سرچینې زیاتوي تر دې مهاله پورې 19 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. تر دې وړاندې امنیتي سرچینو ویلي وو افغان امنیتي ځواکونو د خوست په علي شور کې د پاکستاني ځواکونو پوستې سوځولې او د پکتیا په ډنډ پټان کې د هغوی 2 پوستې نیولې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تېره شپه شاوخوا 3 بجې د خوست علي شیر او د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ ته څیرمه پر ډیورنډ فرضي کرښه د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې. چندین نقطه در آن سوی خط فرضی از مراکز و مخفیگاه‌های عناصر شریر و حامیان آنها که از آنجا حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی میشد انتقاما از استقامت جنوب شرقی کشور مورد حمله قرار داده شد. دا برید د پاکستان د هغو هوایي بریدونو ځواب دی چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په برمل ولسوالۍ کړې وه. افغان چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې 52 کسان شهیدان شوي او 40 نور ټپیان دي. چارواکو ویل د دغه برید ډیری قربانیان د وزیرستاني کډوالو ښځې او ماشومان وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي وه چې دغه برید به بې ځوابه نه پرېږدي. بلخوا امنیت شورا په تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان د حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي لپاره خپله قوي ژمنتیا بیا تکرار کړه او د افغانستان د خلکو لپاره د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړ. یوې امنیتي سرچینې وویل انتقامي برید شوی او په دغه برید کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی دی.